یاره مولا جانه ته یې په رڼا په سمو لارو او کوڅو لټې، زه ورله ورځم په صحراونو تور تمونو کې. تا په کتابونو ګمبتونو کې ګیر کړی دی، زه یې مسکۍ وینم په رنګونو په ګلونو کې. تا یې نرخ او تول منظور کو، سود غواړې سودا کې، سود او زیان خو نشته دی د عشق په کتابونو کې. ته خو ځې دربار ته لوړو سپینو مقامونو لا، زه خو یې دا خاورې لټومه قدمونو کې. ته یې په رڼا په سمو لارو او کوڅو لټې. نو مولا چې دی، مولا په راحت او په آرام کې او د دنیا په مزه کې او په خوشحالۍ کې هغه ګوري. او غني خان چې دی، نو غني خان یې په صحراونو تور تمونه دی استیارې واغستې، ځکه چې د ایمان مسافر د الله عشق د تکلیفونو نه تیریږي. که مونږ د پیغمبرانو، د صحابانو، د اولیاو ژوند وګورو، نو د هغوی ژوندونه په سختو کې، په مصیبتونو کې تیر شوي دي، هغوی خپل خالق ته رسیدلی دي. او مولا چې دی، نو مولا دغه منبر او خوراک او ډوډۍ او څښاک او آرام او راحت لټی او په هغې کې الله ته رسیدل غواړي. تا په کتابونو ګمبتونو کې ګیر کړی دی، زه یې مسکۍ وینم په رنګونو په ګلونو کې. نو مولا په کتاب او په ګمبت کې د هغه ذکر کوي او لګیا او د خالق خبرې کوي، او خالق ښکلی دی او خالق حسین دی او خالق زمونږ رب دی او مونږ پیدا کړي یو او ټیک خبرې کوي. خو صرف یوه لارې نیولې ده، کتاب او ګمبت. جبکې غني خان چې دی، غني خان د کائنات مشاهده کوي، د کائنات حسن لټی، په ګلونو کې اینی، په ګلغوټو کې اینی، په رنګونو کې اینی. غني خان د هغه تخلیق ته فکر کوي. مولا کتاب ته او ګمبت ته مختص دی، او غني خان چې دی، غني خان په کل کائنات کې او د کائنات په حسن کې د خپل رب تلاش جاری ساتي. تا یې نرخ او تول منظور کو، سود غواړې سودا کې، سود او زیان خو نشته دی د عشق په کتابونو کې. نرخ او تول مطلب مولا وایي چې ته دا وکړه، تا ته به دا میلاو شي، ته دا ووایه، ته به دا ثواب وګټې، ته دا چل وکړه، ستا به په جنت کې حوره ورسي، ونه به دې ورسي، میوه به دې ورسي، او هله عبادت وکړه چې ثواب درته میلاو شي. او هلته غني خان چې دی، نو غني خان دا وایي چې په عشق کې سود او زیان عاشق د دې غم نه کوي چې ما ته څه میلاویږي او څه نه میلاویږي، بلکې عاشق صرف عشق کوي او په خپل عشق کې مست اوسیږي. ته خو ځې دربار ته لوړو سپینو مقامونو لا، زه خو یې دا خاورې لټومه قدمونو کې. ته چې د هغه ذکر کوې، ته جنتونه یادوې، اوچت سپین مقامونه یادوې، ته هلته خپل رب یادوې چې زما رب هلته دی او هغه به زه اینم او هلته به یي او هلته به مزي او زه چې یم، نو زه په دې خاورو کې، دا کمې خاورې چې دلته په دې دنیا کې تخلیق کړي دي، زه په دې کې ګورم، زه دلته د هغه تلاش کوم، زه دلته په دې خاورو کې د دې نه جوړ یم او په دې کې خپل رب ګورم. ته دې دنیا کې خاو هغلته لا ښه غواړې، خاو بدلا کم وي د جانان په نظرونو کې. چې ته غواړې چې تا سره تاله دلته هم ښه درکړي او هلته دې درله د دې نه لا ښه درکړي. او جانان چې نو جانان په نظر کې خاو بد نه وي، هغه صرف د خپل معشوق نه هغه صرف اطاعت غواړي، د خپل معشوق نه غواړي چې ته زما په عشق کې بس سرګرم اوسه، ته زما نه څه غواړه مو. عشق یو بې نیازه مقام دی، په عشق کې غوښتنه کېږي. مونږ نوکري نشو کولی، خان اشنایي نه کوي، څه درک شو یار زمونږ د خان په جنتونو کې. نو تا ته یو خان جوړ کړی دی، خان چې د خان صرف نوکران یي، هغه له چا سره اشنایي نه کوي، یا د خپل نوکر سره اشنایي نه کوي. هغه چې دی، هغه تا ته جوړ کړی دی خان، چې بس هغه خالق دی او بس مونږ مخلوق یو او هغه بادشاه دی او مونږ د هغه غلامان یو. نو به زمونږ اشنا څه شي؟ مونږ به د هغه سره معشوقي څه وکړو؟ مونږ نوکري نشو کولی،
ځکه چې د خان په جنتونو کې به بیا هغه ته د نوکر ضرورتي، مونږ خو د هغه سره د عاشق او د معشوق هغه تعلق ساتل غواړو چې هغه زمونږ اشنا شي. یاره مولا جانه بیا د کور د ګټې ونیو، هم په خانکاتو کې او هم په خانکونو کې، نو مطلب هم په خپلو خبرو کې او هم په خانک کې. خانک مطلب د ډوډۍ انګوري. ته چې ته ګټې غواړې، فایدې سودونه لټې، بیا هغه چل دې شروع کړی دی. دا د مولا جان خبره ډکه د مطلبه، هورې غلمان پرېږده دلته ټق واچاو د مربه. نو مولا جان د مطلب خبرې کوي، په خپل مطلب یې دی، هورې او غلمان غواړي او زه دلته چومه چې دا ته دته وګوره تو چې دی د خپل رب نه هیرس کوي، لالچ کوي، او پر ځای د دې چې د هغه سره یو بې مطلبه بې غرضه او بې هیرسه عشق وکړي، دی چې دی د حورو او د غلمانو په طلب کې لګیا دی.